السلام علیکم ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو. ابوظبي حکومت نوی د ډي پی آی یا د وینې ټسټ اخیستلو سنټر خلاص کړی دی. مخکې کوم سنټرونه چې غنتوت او الفک کې وخت هغه اوس ختم کړي دي، نو دوی اوس د ټسټونو اخیستلو لپاره یو نوی سنټر خلاص کړ. نو غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکړم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو، ابوظبي حکومت اعلان وکړ چې دوی په الفای روډ باندې او ورسره سایه شعیب روډ باندې یو نوی د ډي پی آی یا د وینې اخیستلو ټیسټ سنټر خلاص کړ. کوم چې اوس کم کسان د دوبۍ نه ابوظبي ته داخليږي، دوی کولی شي چې دغه سنټر کې د ډي پی آی ټیسټ وکړي، کوم چې په الفای روډ او سیخ شعیب روډ باندې جوړ شوی دی. دغه سنټر کې په یو وخت 13 کسان ټیسټ ورکوي شي او دغه خدمات به سلري ساتي. که تاسو سهار ورشئ نو دا سنټر به خلاصي، که د شپې په 1 او 2 بجو باندې ورشئ بیا به هم دغه سنټر خلاصي. او ورسره هغه کسان چې هلته ځي دوی هم کولی شي چې دغه سنټر کې د ډي پی آی یا د وینې ټیسټ وکړي تر څو دوی ته اجازه ورکړی شي چې هلته ابوظبي ته داخل شي. دوستانو، دغه ټیسټونه به مخکې په اغنتوت او الفک سیمه کې کېدل. اوس هلته د دوی کوم سنټرونه چې هغه یې ختم کړي دي، دوی دغه نوی سنټر په خال خلاص کړی دی. نو تاسو کولی شئ چې اوس هم دغه سنټر کې خپل ټیسټ وکړئ. که د دې باره کې تاسو لا زیات معلومات غواړئ نو همدغه ټلیفون شمیره کومه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې کولی شئ چې د دوی سره تماس ونیسئ. نور الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبره وم. که چیرې ahmadofficial یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د ضرور سبسکرایب کړئ او که ahmadofficial فیسبوک پاڼې ته نه وئ دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.